د ویش فکر د آرټیفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا AI په اړه باندې چې کومه تاسو ته د معلوماتو درکولو لړۍ ده، د دې یو بله خپرونه کې به ما او حنیف خان پر دې باندې خبره کوو چې چې کوم څېړونکي دي یا کوم خلک چې تحقیق کوي، هغه څنګه کولی سي چې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه واخلي، خپل تحقیق په ډېر کم وخت کې ډېر دقیق، ډېر سم او پر وخت یې وکړي. یعنې د دې ټول چې کوم اړخونه دي پر دې به خبرې کوو. نو حنیف خان تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه کاکړ صاحب. مننه. حنیف خان پیل به هم له دې وکړو چې نن چې موږ کومه خبره کوو هغه تحقیق دی یا څېړنه ده یا چې خلک یې کوي، نو دا د چا دپاره دی او څنګه به یې ده؟ مننه کاکړ صاحب. اول خو چې څنګه تاسو وی ریسرچ یا څېړنه په پښتو کې، نو زه به د هغې څه لږ شان وضاحت وکړم چې دا وایي څه ته. نو په ساده ژبه کې دا داسې په پښتو کې وایي چې دا یو ناشنا کار کول. ناشنا کار لازمي نه ده چې هغه د پی ایچ ډي یا د ډاکټري یا د بلې، هغه یو نوښت، یو نوی کار کولی. هغه که وړوکې پوښتنه وي، که یو غټ کار یې، کار قسمه وي، خو لکه انساني پوهې ته یا دغه ته یو وړوکې قطره یو کار راوړلی. نو ریسرچ هغې ته وایي چې لکه موږ یو داسې هیپوتیسز یا یو پوښتنه وکړو چې مخکې هغه لکه نه وي شوي، که نه، یا مخکې شوي خو په هغې باندې خپل تنقیدي نظر وکړو یا دوباره کتنه پرې وکړو، که نه، بیا کتنه وکړو چې دغه دی. نو دا خو یو ساده دی چې ریسرچ. بیا د ریسرچ یا څېړنې چې دی د دې 8 برخې په ساده لفظونو کې. اولنۍ خو دا چې لکه یو خلاصه شانته کې ابسټراکټ ورته وایي، که نه. نو په هغې کې مونږ هغه غونډه لیکلې چې دا څېړنه د څه په باره کې ده، څه مونږ وکړه، څه مو وموندل، که نه. او د هغې نه پس بیا وړوکی شان تعارف یا انټروډکشن چې په کې دا ووایو چې د اوسه پورې مونږ ته څه معلوم دي په دې موضوع باندې، په دې پوښتنه باندې، په دې باندې، که نه. نو مونږ یو تعارف ورکړو چې دنیا په دې باندې څه پېژني په دې اړخ باندې. بیا مونږ یو لارښوونه جوړه کړو، یو میتھډ جوړه کړو. د هغې نه مخکې مونږ ورته لیټرچر ریویو وایو یا ګیپ انالیسس. هغه دی چې وایي چې مونږ ته خو اوسه پورې دا پته ده، که نه، خو بیا تشه کم ځای ده یا کم کار پاتې دی چې هغې نه دی شوی. لکه زه به دا ووایم چې یو کس دا وایي چې لکه په پښتونخوا کې په غرایزو سیمو کې جینکۍ ولې د 5 نخوا سکول ته نه ځي، لکه هسې یو پوښتنه ده، که نه. په دې څه تحقیق شوی دی. نو هغه به بیا په هغې باندې وکړي چې لکه په دې کې مقالې به وګوري، نور چې مخکې چا کار کړی دی نه دی کړی، که نه. او په هغې باندې به نو یو ګیپ راوباسي، یو تشه راوباسي چې هغه مخکې نه وي شوي. اوس که هغه شوي او دوباره کول، نه، خو لکه ما څنګه عرض وکړو چې نوی کار نه شو، که نه. بیا به د هغې دپاره یو طریقه جوړه کړي، یو لاره جوړه کړي، میتھډز ورته وایي چې په هغې باندې چې مونږ په دې طریقه باندې کار وکړو. مونږ سروې وکړه یا د خلکو پوښتنې وکړې یا نور څه وکړه. بیا د هغې نه پس بله برخه راشي نتیجه څه وه، دا مونږ چې کوم کار وکړو د دې نتیجه څه وه. نو په هغه نتیجه کې چې کوم حقیقتا نتیجه یې ریزلټ وي، هغه موندنه چې کوم وي هغه پکې بحث باندې په هغې باندې وشي. خو د دې نه پس بیا چې کوم دی نو ډسکشن ورته وایي یا بحث وي، چې هغه دا بحث کوي چې اوس دا مونږ چې کوم موندنه وکړه، ریزلټ راله او دا مخکې خبره کړې وه، نو دې چې دا کم تشه وه دا څنګه ډکه کړه، یا دا کم پوښتنه چې مونږ کړې وه هغه څنګه پوره شوه که پوره نه شوه، که نه. او بیا اخرنۍ برخه کې زیاتره دا چې لکه اوس مخکې لاړ څه ده، که نور څوک راځي په دې کې څنګه کار کولی شي، او یا یو ریفرنس لیسټ وي، حوالې چې لکه مونږ دا کارونه مخکې وکاته د دې کسانو تحقیق والا، او په هغه حواله باندې مونږ دا خبره کوو. نو دا خو یو جنرال خبره شو. اوس په دې کې د ټول نه اولنۍ چې کوم ګرانه مرحله ده او هغه د اوسه پورې هم ده، نو هغه یو د ګیپ انالیسس یا تشه موندل یا لیټرچر ریویو. دې ته دا پوښتنې ته زه راتلمه که نه، چې تاسو وایسته چې دغه تشه موندل چې دي که نه، نو دا خو تر ټولو ګران کار دی. او هسې هم په دې تحقیقونو خو ډېر کلونه یا میاشتې یا وختونه لګي. نو AI یا مصنوعي ځیرکتیا چې ده هغه په دې کې څنګه کومک کولی شي؟
په دې کې اولنۍ څنګه تاسو خبره وکړه هر کال خواوشا لکه د میلیون نه زیات ریسرچ پیپر راځي کنه لکه موږ وایو چې 10 لکه 12 لکه ریسرچ یا څېړنې راځي نو په هغې کې یو تشه موندل او په هغې کې هغه غونډ پیپر یې کتل او لکه په خپل ځای یو غټ ډېر وخت غواړي که نه د هغې دپاره ای آی د ټول نه اثر کار دا وکړو چې موږ ورته یو پوښتنه ورکړو یو هیپاتیسس یا دا نو هغه هم چې کم ځای دا ریسرچ پیپر پرتې دي د دې غټې غټې ویب سایټ دي د هغې نه هغه غونډې پاڼې چې ریسرچ پیپر دي هغه وګوري د هغې ابسټرکټ چې کوم دی یا د کوم خلاصه چې ده هغې باندې صرف وګوري ځان پوه کړي چې دا زه پوښتنه چې کوم ده او دا زه چې څه ګورم دا د ورسره اړوند څه دغه شته که نه نو هغه د لکونو نه هغه راواړي زرونو ته چې لکه د دې سره خواوشا دا دي بیا په هغې کې داسې پیپر یې هغه پوره وګوري لکه ولولي چې د دې اوس موندنه څه وه ریزلټ یې څه و یا کم لکه دو چې ویلو چې مخکې څه کول پکار دي نو هغه دا هم د هغې سره ملاویږي که نه نو په هغې کې بیا هغه یو څو سوونو ته راورسوي یا دغه شان کټکۍ که نه هغه اخر دې ته راورسوي نو بیا موږ ته دونه پیپر یې راکړي یا دونه کاغذونه راکړي چې کوم موږ په خپله لوستلی شو او موږ وایو چې دا اوس زموږ چې دا کوم پوښتنه نوښت دی د دې سره دی یعنې کم کار چې په میاشتو یا په کال کې کېدو نو هغه موږ په یو څو ورځو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته سره کولی شو یعنې د مصنوعي ځیرکتیا ستاسو خبره کوئ دا خو یو غټ پراخ یو فیلډ دی دې کې یو خاص ټول سته یا داسې سافټویر سته چې هغه یې کولی شي د هغه نوم جی بالکل په دې کې خو ډېر شی دی خو کوم چې په زه زیات ووایم نو elicit.ai ورته وایي او د elicit دا څنګه سپیلینګ یې څنګه دی ELICIT elicit که نه په انګریزۍ کې وایي چې د چا نه یو خبر وباسل که نه نو هغه هم دی چې لکه پوښتنه وباسل لکه چې نو elicit.ai چې موږ ورکو یو پوښتنه یو هیپاتیسس نو هغه لاړ شي دغه ټول په لکونو پاڼې وګوري په هغې کې او موږ ته بیا په پوره طریقه راوباسي چې دا تاسو څه کول غواړئ د هغې سره اړوند دا د ریسرچ مخکې شوی دی او په هغه کې دا خبره ویل شي چې مخکې کار په دې کېږي او تاسو دا کوم کار کوئ نو دا بل کس کړی دی یا نه دی کړی یا تاسو د خپل پوښتنه په دې طریقه سره وکړئ نو دا تاسو elicit یادوئ که نه جی دا دی دا په پیسو دی دا مفت دی دا څنګه دی دا په مفت دی ټرایل چې کوم دی د هغې خو د دې ټولو ای ماډلونو چې یا کوم ټولز چې دي نو پاکې دی چې لکه د خپل ذاتي استعمال لپاره چې نو په هغې باندې ښه پوره کار کېږي خو چې لکه بیا کله اوږد کار شي نو بیا په هغه کې لکه لایسنس اخیستل د میاشتې $10 که نه یا ډېر زیاتر عمومي دغه نو د دې دپاره elicit او consensus.ai دواړه ډېر کارول کېږي consensus هم چې څنګه ورته وایي چې په یو ځای باندې مشاورت وشي که نه چې دغه نو دا دوه د لټریچر ریویو او لکه د اولنۍ د تش موندلو لپاره ډېر غټ په کار راځي صحیح دې نه علاوه بیا پر مخ باندې څه پکې یعنې نور داسې څه ټول یا کومې مرحلې دي چې هغه وکړی شي نو د هغې نه چې موږ سره کله دا راشي چې موږ ته اوس پته ولګي چې لکه موږ څه کول غواړو یا لکه موږ خپله پوښتنه راټوله کړو او د ریسرچ په دغه باندې کړو نو د هغې نه پس موږ بیا کار شروع کړو میتډس ورته وایي چې اوس موږ وایو چې په کوم طریقه باندې موږ د دې پوښتنې جواب وکړو یا لټون وکړو که نه که هغه ما وایي چې د ژوند د هر اړخ سره لازمي ده چې هغه د ساینس هغه هم د دې سره هم کېدای شي چې لکه بل ورځ ما یو دا کتو چې لکه پښتونخوا کې یا پښتنو کې یو بیلینیر ولې نشته یو عام عمومي سوال هم کېدای شي که نه نو چې د هغې شاته چې اوس د دې دپاره به زه میتډ څه کومه که نه ډیټا به د کوم ځای نه راغواړم معلومات به کوم ځای نه راغواړم کوم خلک کاروبارونه کوي په هغې کې پیسې نشته که نور څه داسې ستونزې دي که نه ټولې نو د هغې دپاره به همدغه ای په مرسته باندې دا وکړي چې لکه د دې ماته د ډیټا جوړولو یا دغه لاره وښایه که نه نو خو په دې کې ډېر زیات مهمه دا چې هغه په دې وخت کې دا غور وکړي چې دا ډیټا ورته ای آی جوړه نه کړي څنګه چې موږ بار بار دا ذکر دا به بیا څنګه هغه ته پته لګي چې دا به دی کوي نو اولنۍ خو دا خبر چې کوم ریسرچ دی څېړنه مونږ کوو نو هغه د ای په مرسته کوو چې کوم کارونه ډېر وخت اخلي هغه اسان کړي دا نه چې هغه د موږ له غونډ ریسرچ وکړي
نو موږ چې ورته کوم وایو نو هغه موږ ته دا وایي چې زه اوس دا ریسرچ کومه د دې دپاره کم میتھډ یا کومه لاره د ډیټا که نه چې زه سروې وکړمه که زه هلته کې لاړ شمه د خلکو معاینه وکړمه یا د کاروبارونو ډیټا راغونډه کړم یا هر قسمه چې که نه نو هغه ته په ساینسي باندې وښایي چې د داسې قسمه پوښتنې سره یعنی چې دا کوانټیټیټیو ریسرچ دی که کوالټیټیو دی که نه کوانټیټیټیو هغې ته وایي چې پاکې لکه مونږ نمبرې ډیټا داسې راغونډه کړو او کوانټیټي مقدار وګورو او په هغې مقدارونو باندې بیا جمع تفریق او دا دغه وکړو که نه او د هغې نه او که دا کوالټیټیو دی چې مطلب لږه ډیټا یې خو مونږ په ژوروالي کې ځو او په هغې باندې خپل نظر کوو دا کوو نو د هغې په مطابق اړوند مونږ ته هغه د میتھډ یو لارښوونه راکړي یو لارښوونه چې لاره درته ښایي چې په دا طریقه یې وکړه خو دې دپاره هم همدغه الیسټ او کنسنسس دي که نه نور دي بیا ټول نو په دې باندې خو دغه ټولز هم دي که نه چې هغه تاسو په دغه سټیج هم کولی شي خو بیا به زه دا وایم چې په دې وخت باندې د ټول یو سپیشلیست متخصص چې کوم ټول دی خاص کر ګوګل یو څو میاشتې مخکې راوستی دی نو هغې ته وایي کو ساینټسټ ګوګل کو ساینټسټ او هغه ستاسو سره دا وایي چې دا زمونږه پوښتنه ده یا لټون دی او اوس مونږ په دې باندې تجربې څنګه کوو چې کوم ما وایي چې میتھډس ورته وایي چې مونږ پې مختلف لارو باندې په څه طریقه یې وکړم او په څه طریقه باندې مونږ دا تجربې وکړو چې د دې پوښتنې مونږ جواب راوباسو که نه نو ګوګل چې کوم راویستی دی کو ساینټسټ دی دغه شانته کې دا کم ماډلونه چې دي لکه چیټ جی پی ټي شو یا کلاوډ شو کوم چې دا نور غټ ماډلونه دي جیمنای شو نو په هغې کې هم دا کار هم ورته کېږي په هغې کې ورته صرف پرامپټ کې دا ووایي چې ایکټ ایز ا ورلډ کلاس ریسرچ که نه ریسرچر چې د خپل رول داسې وبایله چې ته د دنیا ټول نه غټ ریسرچ یې دا هیپاتیسس دی او بس د دې لپاره کم میتھډ دی چې په هغې باندې اوس موږ کار پیل کړو که نه نو هغه هم کولی شي خو څنګه ما ووایي چې د ټول نه ښه دی چې کم متخصص ټولي نو هغه په هغې باندې په سمه توګه کار کوي دغه شان کلاوډ هم خپل راویستي دي د ساینس د ریسرچ لپاره ځکه چې ریسرچ یو بل داسې برخه جوړه شوې ده چې را روان کې ټول دا ویل کېږي چې ساینټیفیک ریسرچ په اے آی باندې زیاتره چې هغه به ایجنټ لګیایي او په خپله هیپاتیسس یو پوښتنه کوي بیا په هغې تجربې کوي بیا موندنه کوي که نه خو موږ دا وایو چې لکه یو کس په خپل باندې کوي نو په دې دویم مرحله کې هغه چې دی نو دغه کو ساینټسټ دی یا دا کوم ماډلونه چې دي د هغې نه په دې طریقه پوښتنه وکړي د دې وروسته بیا څه دي نو د دې نه پس هغه زیاتر ډیټا راغونډه شي معلومات راغونډ شي تجربې چې وشي او که یا پوښتنې وشي یا که سروې وشي که هر څه وشي د هغې یو پڼ راجمع شي موندنې راجمع شي خو هغه ډیټا چې کوم معلومات شي نو هغه یو خو په هغه ډول اکثر زیاتري نه چې د هغې نه موږ څه نتیجه وباسو یا موندنې ته وباسو او په ځینو وختونو کې که یې هم خو هغه ډېره زیاته وي نو بیا مونږ هغه ډیټا نه دا پلټنه کوو دا کار ګورو چې اوس مونږ څه کته په دې کې شته که نشته او څنګه به یې جوړو که نه یا ډیټا انالیسس ورته وایي نو په هغې کې خو بیا دا ماډلونه له ټول نښه دي دا ټول ستاسو یاد کړو که نه چیټ جی پی ټي کلاوډ شو جیمنای شو که نه چې هغه ته هم صرف هغه ډیټا راوړئ او په هغې کې ورته وایي چې دا پوښتنه ده او دا ډیټا ده او د دې نه چې موږ څه کول هغه څنګه میلاو شو یا نه شو او ما په هر دغه باندې پوهه کړه که نه او دا هغه برخه ده چې په دې کې بیا ډېرې کمې غلطیانې کوي ځکه چې ډیټا وړاندې د خپله ځانه جوړول نه کوي که نه او که یو نیم غلطي وهم کړي نو هغه ډایرکټ د هغې نه مخکې نه پته لګي که نه چې لکه دا اوس زه د کوم ځای نه راوړو یا دغه نه کوم نو د ډیټا انالیسس چې کوم دی یا په ډیټا کې څه موندل هغه خو ډېر په اسان توګه په ښه دغه باندې کوي که نه خو چې دا هم وشي نو بیا د هغې نه پس دا راشي چې اوس نتیجه څه ده لکه د هغې ریزلټ راووتو چې دا مونږ څه کول نو یا مونږ وموندل یا ونه موندل یا مونږ په غلط ځای باندې کتو یا دغه دی د هغې په اړوند باندې بیا راځي ډسکشن بحث نو په هغې باندې کوم ریسرچر چې دی نو هغه په دا بحث کوي چې مونږ خو په دې تمه باندې چې دا کار به داسې وشي یا به داسې وشي خو مونږ ته په منځ کې دا
ستونزې راغلې هغه موږ داسې حل کړی که نه یا د هغې دپاره موږ نوې لاره مونته نو که څوک مخکې ریسرچ کوي څېړنه کوي نو هغه په کار دی چې دې شي خیال وساتي یا موږ چې کوم دغه وکړه نو هغه په کار دی چې داسې شوی وی که نه هغه پرې خپل یو بحث وکړي دغه وکړي او دا د ټول نه مهم دا دی چې دا AI باندې ونه شي ځکه چې دا اوس هغو خپله موندنه او خپل بحث وي نو چې دا خو AI ته بالکل ورکړی نه کړی شي که لارښوونه ترې وکړی شي دغه شي ځکه چې دا یې هغه مغز دی هغه غونډ هغه انساني چې کوم یعنې چې کوم ځای کې ته نتیجو ته رسې باز ته رسې هغه په کار نه دی د AI دو ماډلونو ته ورکړل شي دا ته خپله دې نتیجې ته ځان ورسوي بالکل چې دا هم د هغو موندنه ده چې هغه څه کول غوښتل هغه د ده په مرسته باندې وشو که ونه شو یا د ده په هغه باندې څه نظر دی نو هغه خپل نظر وړاندې کول دي که نه او همدغه شان د دې سره اړوند به اخرنۍ برخه زه ووایم چې هغه د دغه واله ده چې لکه مخکې څه کول دي فیوچر ورک یا کم نور تش په دې کې پاتې شو څه مو وموندل څه ونه موندل یا د وخت د کمي د لاسه کمې تجربې یا کم کار ونه شو او راتلونکي څوک په دې باندې څېړنه کوي ریسرچ کوي نو هغو له پکار دی چې مخکې څه وکړي که نه نو دا بیا چې نور کم مخکې ریسرچ والا راځي نو د هغو دپاره هغه ګیپ یا هغه تشه جوړه کړي یا هغه لټریچر دغه جوړ کړي هغوی بیا همدغې ته ګوري او مخکې په هغې باندې ریسرچ کوي خو په آخرنۍ کې د ټول نه چې کوم زه به ووایم چې یو خطرناک دی یا دغه دی هغه د ریفرنسز حوالې د هر ریسرچ حواله خامخا او تاسو به یقین نه کوئ چې تېر شوي کال خواوشا کې خواوشا 1.5 لاک ریسرچونه چې په نټ راغلي په هغې کې حوالې مصنوعي ځیرکتیا غلطې ځانه جوړې کړلي خواوشا 1.5 لاک چې هغه لا موندلی شوي دي که نه چې هغه د ځانه جوړې کړلي نو هغه په داسې طریقه باندې جوړې کړلي چې یا به دا کم لیکونکی دی نو هغه به یې راغستی خو د هغه به یو بل پیپر راغستی زوړو یا به هغه پیپر ما راغستی خو کال به غلط کړی که نه یا به چې دی نو لکه 2 کسانو کار کړی نو هغه اولنی چې کم لیکونکی دی به یې شاته کړی بل به راته کړی نو سایټیشن چې ورته وایي یا دا کم حوالې چې دي په دې کې ډېر زیات تېروتنې کوي مصنوعي ځیرکتیا او دې په خاص کر په ریسرچ کمیونټي کې یو غټ زه به داسې ووایم چې زلزله داسې راویستی چې لکه د هغې نه د ټولو خلکو باور ختم شوی دی چې که نور څه کوئ او که نه کوئ خو د سایټیشن چې دی حوالې چې دي دا یو کرښه په کرښه او هر څه په خپله باندې کوئ هغه ځای هغه پاڼې ته ګورئ چې همدغه شان لیکلی شوي ده که نه ده لیکلی شوي نو کم چې داسې ډېر مهم او غرضي کار دی نو هغه خامخا بیا کتنه انساني هغه ډېره ضروري ده د هغې دپاره خو ما چې څنګه مخکې عرض وکړو دا ټولې چې دي یو خو متخصص ټول نه دي لکه مونږ مخکې مې ویل نوټ بک LLM نو هغه په دې کې هم په کار راځي چې کله مونږ ګیپ وکړو دغه وکړو که نه انالیسس او بیا مونږ ته څو پیپر میلاو شي مونږ په هغه ورکتل غواړو نو هغه پیپر مونږ راواخلو نوټ بک LLM له ورکړو او مونږ په هغې باندې اول د هغه خلاصه هم واورو خو بیا نور پوښتنې مو وکړو چې دوی ولې دا کار داسې ونه کړو دا ولې داسې وکړو که نه یا څه دغه دی نو هغه په هر سټیج باندې په هر مرحله باندې پړاو باندې مختلف مخکې وروسته کېدی شي که نه خو غرض دا چې کوم موندنه ده هغه اسانه شي او هغه یا اوس دونه اسانه کړله چې ما څنګه ووایي چې د ټول نه غټه خبره هم په دې روان ده دا ټول کمپنیانې چې دي چې هغو خپل ریسرچ ایجنټس ورته وایي چې لکه په خپل لګیایي یو پوښتنه کوي د هغې جواب موندنه کوي ریزلټ کوي او بیا یو انسان راځي او ګوري د هغه سره بحث کوي چې دا دقیق که نه دی نو دې کې اوس مثال تاسو بله خبره پکې اضافه کوئ ما صرف په دغه کې خبرې له زه راتلم دغه له چې یا به ورته څه خوشقسمتي ووایم او یا بدقسمتي خو دواړه هم کېدی شي چې د پښتنو دپاره ډېرې زیات اپرچونټیز دي فرصتونه دي لکه څنګه دي په دې باندې زه ووایم چې په پښتونخوا کې په پښتو ژبه کې په نور کلتور کې ډېر کم ریسرچ دی څېړنه ده او
هغه هم په دې چې ریسرچ مخکې ډېر ګران بللی کېدو او ډېر کم کسان به کوو. نو خوشقسمتي دا ده چې موږ د ایپ په مرسته باندې هغه تشه ډکولی شو او کم کسان چې وکړي نو هغه په دنیا په معیار باندې کولی شي په کور کلي کې او هغو دا هم ډېره مهمه خبره ده. ځکه چې په دې کې د ټولو نه غټ دغه دا چې دا نظر نه وي که نه هغه پیر ریویو ورته وایي دا نور کسانو ته مخکې وړاندې کېږي هغه ګوري چې تاسو کمې تېروتنې کړلي هغه درته سمې کړي یا که نه مخکې په کیسه بدلون راوستلي خو د هغې سره تاسو دا موقع هم درکوي چې تاسو د دنیا ښه پوهنتونونو ته ځان ورسوئ ښه فنډینګ ته ځان ورسوئ او کم ریسرچ چې د مخکې نه ډېر زیات شوی دی چې هغه لکه نور ځای پکې نشته خو په پښتونخوا کې په پښتنو کې په افغانستان کې کتلر بر په هر ځای کې چې کم تشه ده هله پاتې ده د هغو دپاره ډېر زیات فرصتونه دي اپرچونټیز دي چې هغو د دې نه ګټه واخلي او په خپله په هغه شیزونو باندې څېړنې وکړي د ایپ په مرسته باندې چې کم د ډېرو مودو راسې نه ده شوي. دا ډېره مهمه ده او دا ټول چې دوی کول غواړي تاسو چې کوم ماډلونه یاد کړو یا چې کوم دغه مې یاد کړو دا په هغې کې کېدلی شي په پښتو ژبه کې که نه. بالکل کېدای شي اوري. نو مننه حنیف خان دا خو تاسو ډېر ښه شان او ډېر معلوماتي خبرې دي او دا د ای آی دنیا ده او دنیا ډېره بدلېږي او زموږ دا نوښت هم د دې کوشش دا دی تر دې له مخه چې پښتنو ته دا خبرې ورسي او پښتانه چې دي هغه که ځوانان دي که اوس په زده کوونکي دي سکولونو ته راځي یا پلاران دي خپل بچیان دې خواته کیڅي ای آی ته ډېره توجه ورکړي ځکه دنیا ډېره په بدلېدو ده نو چې له مخه څخه د دې مخنیوی وشي یا د دې دغه سره ځان بلد کړو په دې چې کوم عمل دی په دې کې به ورسره بهیږو. ستاسو ډېره مننه. نو بله اونۍ به بیا د دې لړۍ یو بله برخه وي که تاسو لږ د کتونکو ته تشریح کړئ چې موږ به بله هفته بیا څه کوو. بله هفته به مونږ خاص توګه باندې د ای آی مصنوعي ځیرکتیا چې کوم چیټ باټې دي خلکو سره خبرې اترې کوي د هغې په صحیح استعمال باندې لارښوونه ښایو چې تاسو په څه توګه دې سره خپل غرضي کار ته ورسئ پوښتنه دې وکړئ غوښتنه دې وکړئ خو ورسره سره کم شیزونو ته پام ولرئ چې تاسو خپل ذاتي معلومات یا نور داسې شخصي په کوم طریقه دې سره شریک کړئ چې سبا تاسو د هغې نه غټه ستونزه نه جوړېږي یا ستاسو کم متخصص دغه چې کم ذاتي ډیټا ده چې هغه انټرنیټ نه راځي یا کم داسې نور خطرات دي چې هغه سبا تاسو ته یعنې له خطرو ځان کتل دي او د ځان خوندي کول دي. جی بالکل په ساده مننه حنیف خان. تاسو یو ځل بیا ډېره مننه. بیا به بله اونۍ سره وینو. کتونکو تاسو کولی شئ ویش فکر یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ. راتلونکې اونۍ به بیا کومه موضوع چې حنیف خان یاده کړه له تاسو سره یو. نو تر هغو پورې ښه وخت. خدای په امان.